السلام علیکم ګرانو مینوالو د جنسي زده کړې چینل ته راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. نن در سره د یو مهم موضوع په اړه بحث کوم. هیله کوم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو ته نوې ویډیوګانې تر هر چا مخکې در ورسیږي. دوستانو که چېرته دغه شپږ نښې نښانې لرئ نو مطلب دا چې ژوند کې به یوه ورځ ډېره غټه کامیابي ترلاسه کړئ. اول اصلي بریا دا ده چې مثبت فکر ولرئ. مثبت فکر خلک نه وایي چې پیاله نیمه تشه ده، دوی همیشه وایي پیاله لا هم نیمه ډکه ده. هڅه وکړئ چې فکر مثبت کړئ او بریالي شئ. دویم بریالي وګړي چې کله ماته وخوري ځان نه ګرموي بلکې په هغه تېروتنه فکر کوي چې د ماتې لامل یې شوې ده او له ماتې زده کړه کوي. تېروتنې تاسې ته ښیي چې په یوه غلطه لار روان یاست. کله چې تېروتنې ته ځیر کېږئ د بریا خواته ځان نږدې کوئ. دریم بدې پیښې هر وخت رامنځته کېږي او د ژوند برخه ده. د ستونزې په وخت ځان آرام کړئ. د ستونزې د حل لپاره ژور او منطقي فکر وکړئ. د یوې ستونزې په اساس له خپلې راتلونکي مه ناهیلي کېږئ. وضعیت کنټرول کړئ او دلاوره اوسیږئ. که د ستونزې پر مهال منطقي فکر کوئ او خپل احساسات کنټرولولی شئ تاسې بریالي وګړي یاست. څلورم که بل کس بریالی کېږي معنا یې دا نه ده چې ته ناکام شوې. د نورو د بریا زغمل او په هغه خوشحالي ښکاره کول د بریالیو وګړو بله ځانګړنه ده چې هم ځان او هم بل ته ښه احساس ورکوي. پنځم که اندېښمن یاست چې نور ستاسې په اړه څه فکر کوي یعنې داسې احساس درته پیدا کېږي چې باید خلکو ته سپیناوی ورکړئ. له بده مرغه چې په ښه حالت کې نه یاست تاسې نشئ کولی خلکو ته په سپیناوي ورکولو د هغوی فکر بدل کړئ. برعکس که د خلکو فکرونه او قضاوتونه پروا نه لري معنا یې دا نه ده چې خپلو هیلو او اصولو ته ژمن یاست او بریا ستاسې په تمه ده. شپږم د بریالیو خلکو بله نښه دا ده چې هغوی په هغه څه وخت او انرژي نه لګوي چې د تغییر وړ نه دي بلکې هغه څه چې د بدلون قابلیت لري بدلوي. تاسې د طوفان مخه نشئ نیولی خو ممکن چې د زیان اړولو مخه یې ونیسئ. تاسې نشئ کولی په ژوند کې د ستونزو مخه ونیسئ خو کولی شئ چې هغه ومنئ، ګټه ترې واخلئ او په فرصتونو یې بدلې کړئ.